د المؤمنون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 23مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 118 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. هغو ته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. په یاد لرئ چې زما آیاتونه در اورول کېدل، خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلی. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصرې او افسانې کولې. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. نو آیا دې خلکو هیڅکله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی؟ یا هغه داسې څه راوړي دي چې هیڅکله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه و راغلي؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅکله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا دوی په دې خبره قایل دي چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی سي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای، نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی و. نه، بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ته خو دوی سمې لارې ته بلې، خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي، نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لالهانده شي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل، بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دوی وار راشي چې مونږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو، نو تو به په ناڅاپي ډول وګورې چې په دې حالت کې دوی له هرې ښېګڼې نه ناامیده دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه خو د همدا الله ذات دی چې تاسې ته یې د اورېدو او لیدو قواوې درکړي او د فکر کولو زړه یې درکړه، خو تاسې ډېر لږ شکر ویستونکي یاست. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
هماغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړئ او د همغه لوري ته به تاسې یو ځای وروستل شئ. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي د شپو ورځو اوړېدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي. آیا تاسې په دې خبره نه پوهېږئ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. دوی وایي آیا کله چې موږ مړه خاورې شو او د هډوکو ډیرۍ وګرځو نو موږ به بیرته ژوندي راپاڅول شو؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مونږ همدغه وعدې ډېرې اورېدلې دي او له موږ نه مخکې زموږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي. دا محضې زړې کیسې دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهېږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. دوی به ارومرو وایي د الله. ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کېږئ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. دوی به ارومرو وایي الله. ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهېږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی. ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کېږئ؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. کومه چې حق خبره ده هغه موږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیڅوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته. که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله. الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی جوړوي. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. په ښکارو او پټو پوهېدونکی ده هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی فیصله کوي. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ای محمده دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اخطار ورکول کیږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولې نو ای زما ربه ما په دې ظالمانو کې مه شاملوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې موږ ستا تر نظر لاندې د هغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اخطار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ای محمده د بدۍ مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډېره ښه وي. کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون او دعا وکړه چې پروردګاره زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تا ته پناه دروړم بلکې ای زما ربه زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دا خلق بل خپل کړو وړونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له هغونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم ایله ده چې زه اوس ښه عمل وکړم هیڅ کله نه دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه بابیزه وایي اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نو څنګه چې شپېلۍ پوکړای شوه بیا به د هغو په منځ کې کوم خپلوي پاتې نشي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي همغوی به بری ومومي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون او د چا چې د ښو عملونو پله سپکه وي همغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون اور به د هغو د مخونو په ستوکه ورید کړي یعنی وسوځوي او د هغو ژامې به له غړې راووځي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یي چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي پر مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ای پروردګاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله تعالی به ځواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تاسې خو هماغه خلک یې چې زما ځینو بندګانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړو مونږ ته بښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیمې نو تاسې په هغو پورې مسخري وکړې تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسې نه دا هم هیره کړه چې زه هم څوک یم او تاسې په هغو پورې خندل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې همغوی بریالي دي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي ووایي تاسې په ځمکه کې څومره کلونه واوسېدلی
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي موږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو. له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبه ویل شي لږ وخت اوسېدلی، کاشکې تاسې په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا تاسې انګېرلې وه چې موږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست او زموږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا، له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته، د ستر عرش څښتن دی. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته، نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی. دغسې کافران هیڅکله نشي ژغورل کېدی. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ای محمد ووایه زما ربه بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.